السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول ملګرو دوستان ته خپل د مینې محبت سلامونه وړاندې کوم. فصل سلامته د خیر کثیر د سلسلې په شپږمه برخه به ان شاء الله تعالی شروع وکړو. په یو روایت کې راغلی دی چې حضرت جناب حبیب علیه السلام صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل وای څوک چې د ورځې دا اذکار وای سبحان الله وبحمده، دا چې سړی د ورځې سل واره ووایي نو د ټولې ګناه د ګناوې به وبخښل سي، که څه هم د ګناوې د دریاب د زک په اندازه باندې وي. دریاب که چا لیدلی وي، سمندر که چا لیدلی وي، نو دا د سمندر پر غاړه باندې دا زک بیخي زیات وي، دونه اندازه زیات وي چې دا د سمندر څپې چې راځي نو دا زک جوړوي. دا زک بیخي زیات وي د سمندر په غاړو کې. نو وای که یو انسان هر څونه ګناه وکړي نو ګناه خو بیا دونه نسي ډېرېدلی لکه د سمندر د زک په اندازه باندې، خو چې د سمندر د زک په اندازه باندې ګناه ویده کړي، لا بیا هم چې دغه کلمات دی سل واره ووایي سبحان الله وبحمده، نو الله جل جلاله به د ده څه هغه د خطایاوې او د ګناوې لرې کړي، که څه هم د سمندر د زک په اندازه باندې وي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د ښه ذکر کولو توفیق راکړي، ځکه دا هغه کلمې دي چې الله جل جلاله ته ډېرې محبوبې دي، او څوک چې داسې کلمې ووایي او داسې خبرې وکړي چې هغه الله جل جلاله ته محبوب وي، نو دی به هم الله جل جلاله ته محبوب وګرځېږي، او الله جل جلاله رحمت چې دی هغه زموږ د ګناهو څخه زیات دی، نو الله جل جلاله به بیا زموږ ګناوې په هغه په برکت باندې را معاف کړي. خو فقط په ګناهو کې هغه ګناوې چې هغه د انسانانو حقونه چا ضایع کړي وي، د مال په حساب کې، یعنی د چا مال یې خوړلی وي، نو د هغو بخښه هغه وخت کېدلی سي چې سړی د هغو مال و هغو ته ورتسلیم کړي او د مسلمانانو حقونه و مسلمانانو ته تسلیم کړي. خو چې سړی دا ذکر چې وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، دا سړی د ورځې سل واره وایي، د شپې سل واره وایي، الله جل جلاله به دغه توفیق هم ورکړي، الله جل جلاله به دا امداد ورسره وکړي، کومک به ورسره وکړي، او دا توفیق به ورته عطا کړي چې بیا به دی د مسلمانانو حقونه هم ور ادا کړي او د هغه حقونو څخه به هم د اخلاص شي. الله جل جلاله دې ټول مسلمانانو ته توفیق نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.